هغه کارخونه چې 80 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د محمدي کارخونې مشر محمد عارف حیدري وایي چې په دې کارخونه یې $150,000 پانګونه کړې او ډیری ماشینونه یې له بهر څخه وارد کړي دي. په یادې کارخونه کې ډیری واسکټ او جمپرونه تولیدوي. حیدري وایي چې د دې کارخونې یو شمېر محصولات له هېواد څخه بهر هم صادریږي او په قراردادي توګه له ځینې شخصي او دولتي برخو سره هم کار کوي. این کارگاه ما دستگاه ما که است مثلا 60 نفر کار میکنه، 20 نفر در بیرو کار میکنه، طبقه و ناس هستک. اینا فکر کو که نمی چقدر فامیل داره. اقلا 5 نفر همون 5 نفر بگی که تعدادش چقدر میشه؟ 400 نفر میشه زیادتر. این خب نفع هم دولت ما و شماست هم ملت ما و شماست. کوشش کنه که نمی مردمی که توان داره بیای سرمایه گذاری در کشور خود در وطن خود کنه که کل مردم از بیکاری خلاص شوه. د دې کارخونې کارکوونکي خوشحاله دي چې په هېواد کې دننه ورته د کار زمینه برابره شوې. هغوی له مسؤلینو او سوداګرو غواړي چې په هېواد کې دننه پانګونه وکړي او د داسې کارخونې په جوړولو سره ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي. د کارکوونکو د وینا له مخې کله چې په هېواد کې دننه ځوانانو ته د کار زمینې برابرې شي، په دې کار سره به بهر هېوادونو ته د ځوانانو د کډوالۍ مخه ونیول شي. تقاضای ما از تجارای ملی زیادتر است که در این بخش‌ها سرمایه گذاری کنند، زمینه کار به مردم فراهم شود و مردم زیادتر بیکار است، مسئول کار باشه، چی در بخش خیاطی باشه چی در دیگر بخش‌ها باشه. از تاجرای خواهش دارم که لطفاً همچون کارخانه را در افغانستان در کشور زیاد کنند تا بتونه جوانا کار کنند و خارج از کشور نرن، به خاطر که جواناست که این کشور نگاه کنند. عبدالولی ناصری د دې کارخونې یو کارکوونکی دی چې 4 کاله یې په ترکیه کې کار کړی او د دې ماشین په واسطه کار کول هم هلته زده کړي دي. ناصری چې د کډوالۍ ستونزې لیدلې په بهر کې د افغان کډوالو حالت او زیاته کړه، خوښ یم چې په هېواد کې دننه راته د کار زمینه برابره شوې. حالا ترکیه مشکلات خود داره، به کلگی معلوم است که دیگه پیسه شو قدر نبود، اون پیسه را که میداد ما را حتی به خوراک و لباس خودمون رسیدگی نمیشد. اونم مصرف خودمون بسیار بالا بود، اینجا قیمتی بسیار از اندازه بالاست در کشور خارج. باز ما خبر شدیم اینجا شرکت ها جور شدن، دیدیم که در افغانستان کاروبار است، پس آمدیم به کشور خود. فعلا شکر خدا همینجا کار میکنیم در افغانستان. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیکاری زیاته شوې، خو د محمدي کارخونې د مشر په باور په هېواد کې د داسې کارخونو فعالیتونه د هېواد په اقتصادي وده کې مهم رول لري او د ځوانانو لپاره د کار زمینې برابروي. هغه له سوداګرو غواړي چې په هېواد کې دننه پانګونه وکړي.